أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسو خاغلو راغلو میلمنو ته د زړه د کومې نه هرکلی او سلامونه وایم په خیر راغلې او ستړي مه شئ یو شعر دی وایي دا تا ته چې څنګه کارم داسې یم نه ګورې ښه ته لاړې خو یې زه درپسې مرم نه ګورې ښه یو دی چې هر لفظ دې د زړه په دیوال لیکم ای زه دومره خبرې د چا وړم نه ګورې ښه یو دی چې هر لفظ دې د زړه په دیوال لیکم ای زه دومره خبرې د چا وړم نه ګورې ښه وایي په ډک محفل کې په جبر د ګریوانه نیسي خان د غریب سړي ګریوان ډېر په اسانه نیسي ډېره مننه په ډک محفل کې په جبر د ګریوانه نیسي خان د غریب سړي ګریوان ډېر په اسانه نیسي ستا غیرت خیر خو چې د خان غیرت خوندي وساتي څوک به دې سر ټکوي څوک به دې د شانه نیسي او نه غواړي خور چې مې د رور په لمن تور پورې شي پښتني تل مخ ته پړونی د حیا نه نیسي نه غواړي خور چې مې د رور په لمن تور پورې شي پښتني تل مخ ته پړونی د حیا نه نیسي او خپله حیا راته د هرې پښتو غوره ښکاري لاس پتې غوڅ کړم چې ګریوان مې څوک په ورانه نیسي خپله حیا راته د هرې پښتو غوره ښکاري لاس پتې غوڅ کړم چې ګریوان مې څوک په ورانه نیسي ورځ په محشر به وي اوه توغه د غاړې امین په دې دنیا کې څوک سبق ځمکه د چا نه نیسي ورځ په محشر به وي اوه توغه د غاړې امین په دې دنیا کې څوک سبق ځمکه د چا نه نیسي او مفکر خلک د